له افغانستان سره د جاپان د سترې نغدي مرستې اعلان. د هرات د شینډنډ د هلمند له ګرشک ولسوالۍ څخه وروسته د کډوال ولسمشر لخوا د بدخشان د واخان ولسوالي پر ولایت بدله شوې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بدخشان د واخان ولسوالۍ پر ولایت بدلیدو خبر لرو، خو پیل له افغانانو سره د جاپان پر مرسته کوو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام لخوا خبر خپور شوی چې جاپان له زیانمنو افغانانو سره د ملاتړ لپاره $3 میلیونه ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د ډیرولو په موخه ولګول شي. په راپور کې راغلي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږدو ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبرپاڼه کې همدا راز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرو پرتو او پاتې سیمو کې. په کډوالۍ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر لخوا تازه فرمان خپور شوی دی. محمد ابراهیم الکوزي د بدخشان ولایت واخان ولسوالي د ولایت کچې ته لوړه کړې. د افغانستان د اساسي قانون د 44مې مادې د 19مې فقرې د نافذه قوانینو د اداري اصلاحاتو د اړتیاوو او د خلکو د مشروع غوښتنو پر بنسټ دا فرمان صادریږي. لومړی ماده: د واخان ولسوالي چې مخکې د بدخشان ولایت اړوند وه، له دې نیټې څخه وروسته د ولایت کچې ته لوړیږي او اوس مهال به نوی ولایت د واخان په نوم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اداري واحد په توګه فعالیت کوي. دویمه ماده: ټول اړوند وزارتونه، ادارې او محلي ارګانونه مکلف دي چې د دې فرمان د تطبیق لپاره لازم اداري، تشکیلاتي، مالی او خدماتي اقدامات ترسره کړي. دریمه ماده: دا فرمان د توشیح له نیټې نافذ دی او د رسمي جریدې له لارې به خپریږي. یادونه: د اوس لپاره د افغانستان د ولایتونو شمیر د ولس د غوښتنې او اړتیا پر بنسټ 38 ته ورسید. اوس مهال د نورو ولایتونو جوړېدو اړتیا نه لیدل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.